السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدای مو راوړی صاحب، مساء خیریت دی. الله تعالی مو قدر وکړي، سلامت وسي. ګلاب شاه اغا د دغه کندهار د بعضې مجاهدینو مخکني سپین ږیرو څخه چې موږ اورېدلي دي، وایي ګلاب شاه اغا و یو لوی ملا صاحب مرحوم و، او یو ملا نیک محمد اخوند ارغنداو. دا درې سره وایي په حجره کې ورسره نه و. یو وخت کې د ملګري په پیدل نه چې ده ته ولایت الله تعالی جل جلاله ورکړی دی، نو یو وخت کې د ملګرو ټول چې راځي یو دعا وکړه، الله تعالی یې قبلوي. نو ملا صاحب مرحوم چې وویل څه غواړې؟ ملا صاحب مرحوم ورته وویل زه د اسلام بادشاهي غواړم. ول ګلاب شاه اغا پر غږ کول مبارک ته صدر یې کړ. دا سپین ږیري قصه کوي بینه. ملا نیک محمد اخوان مرحوم ته وویل ته څه غواړې؟ شهید ملا نیک محمد اخوان ورته وویل داسې شهادت غواړم د رب العزت جل جلاله دربار چې سر ته مې یو غټ د خردې غار پرې وي، دغسې وسو، دغسې غار یې وسو، خردې سته د مبارک د زیارت وسرته. نو پر ګلاب شاه اغا یې مخ راواړوي. ګلاب شاه ته څه غواړې؟ ول ده ویل زه دغه غواړم. په هغه ورځ چې بس دغسې مجذوبه سوی د هغې ورځ تر دانه نه پورې بیا دغه رقم دی. نو صاحب الحال سړی دی، نو د دغسې خلقو حفاظت به زما په فکر مهم وي. نو نور که خلک د ملامتیه پر وایي، که د شریعت مخالف پر وایي، هغه به خلکو خپل فکر سره پرېږدو. زما رایه دا ده چې د الله عز وجل په مخلوقاتو کې قسمه انسانان شته. څوک یې په یوه جامه کې کړي دي، څوک یې په بله جامه کې کړي دي، څوک یې په یوه رنګ شکل دي، بل یې په بل رنګ شکل دي. نو په موږ هم وس رسېږي چې دغسې مو کړي. نو ښه خبره دا ده چې د دې خلقو سره احسان وسي. د دې خلقو بیا بالخصوص په لوی کندهار کې دغه معتقدین د طریقتو د تصوف ډېر دي تر نورو ولایتو نسبتا. نو دا خلق چې ورځي د دې سړي سره کرامات لیدلي دي، کرامات یې بار بار ظاهره سوي دي، زه هم ورغلی. نو د دې سره غرض درلودل به زه هم د عالم اسلام و د مسلمانانو په تاوان وي، زموږ او ستاسې به په تاوان وي. څه دا دی چې بس که خیر نه ورسېږي شر چې څوک نه ورسېږي ښه به وي. نو دې سړي داسې څو ټپاله داسې شیان ځینې ظاهر سوي دي چې هغه خلقو په سترګو لیدلي دي، او هغه د ملا صاحب مرحوم لوی ملا صاحب مرحوم و د شهید ملا نیک محمد اخوان بیان خو نه دی هر چاته معلوم دی چې دا په حجره کې د درې سره ملګري وو. نو بس الله تعالی جل جلاله مو دې واقعي اهل تصوف، واقعي د طریقت سالکانو، واقعي اهل بیت و پیران را باندې وپېژني. الله تعالی دې م د هغوی سره نسبت جوړ کړي. خدای تعالی دې م د دوی د بغض و د عداوت و د دښمنۍ څخه وساتي. زه نو ښه شپه ولرئ. الله جل جلاله ته دې سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.